د دې مبارک پیدائش نه بعد یو صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ، یو ابو سفیان ابن الحارث او یو رسول الله مبارک. سلویخ کاله دوستانه و چلی دا سلویخ کاله بعد بعثت و چې دعوت شروع کا اول غلامی صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ وکړه. او هغه دویم مرګره ابو سفیان ابن الحارث چې د ترزویو هغه داسې دشمنی اعلان کړه چې شاعرو په شعرونو کې به دې مبارک پس سډیر سویل خلق براتلل چې ستاره سلويختو کالو مرګره ابو سفیان او د ترزوی دي هغه تا پس داسې وای مبارک ډېر خفه کېده. لکه دا د نصر خبري سړی نه دردی څومره چې د نظم او شعر در پسې بدویل شي دا ډېر سړی خفه کوي. او جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان. په فارس کې یو کرت دو مرګري دا یو د محبوب صفت کوي، دا دویم ورته وایي چې د ترزوی ابو سفیان پس شعرونه جوړ کړي دي. چې دا خبر رسول الله مبارک ته ورسېده زړی ډېر خفه شو چې د شعرونو د وجه نه شام کې خلک ما پسې خبرې کوي، په فارس کې را پسې خبرې کوي. د مکې معظمه فتح شروع شو، مسجد نبوي شریف نه بهر 10,000 صحابه کرام جهاد ته تیار شو. دلته مبارک یو اعلان وکړ چې د مکې خلک زما قومیان دي، کما ته تسلیم شول بندیانول وینځ او غلامان جوړول بنوي، بلکې زه به یو عفو عام کوم. البته ډېر لس کسانی په نوم باندې یاد کړل چې دا د کعبې مبارکې په غلاف کې ځانونه تو کړي، بیا هم ترې سټونه پرې کوي. نه یوه نامه یې پکې د ابو سفیان بن الحارث واخیسته، دا کمې چې د تر زوی و 40 کالو یې مرګري و او بیا پسې شعرونه جوړ کړي وو. وی دا ابو سفیان بن الحارث د کعبې په غلاف کې که تو شوي دا به وژنئ. د الله رب الجلال شان ته ګوره، مبارک دا اعلان کوي چې دا به وژنئ، پرېږدئ به نه. او دلته چې شپه شوه الله رب الجلال د ابو سفیان بن الحارث په زړه کې د دشمنۍ په ځای محبت او عشق واچول. سهار چې راپاسې د بیبي ته وایي زما په زړه خو څه چل شوی. ولې؟ وی ما چې څه حج وی بیان کړي دي زه ډېر پښیمان یم. د رسول الله مبارک خو 40 کاله دیانت او صداقت ما لیدلی و، زه ولې دومره خطا شم چې دی پاک انسان پسې ما شعرونه جوړ کړل. زه زما ایمان راوړم. بیبي مبارکه پټه مؤمنه ده، هغه ډېره خوشحاله شوه. وی او خان برابر که مونږ هم بوزه ځان سره. وی مخکې ځکه ورځم که فتح مکې نه بعد ایمان راوړم خلک به وایي مرګ نه یېرېدلی، ورځم مدینه منوره کې په ایمان راوړم. 3 اوښانې تیار کړل، په یوې خیمه واچوله، په یو باندې بیبیانې او 2 زامنو دی کېنول، په یو باندې خپله کېناست. څه کم 200 کیلومتره مزل وکړ. میقات الشامین محیاع او جحفی ته قریب د رابغ په میدان کې یو استازی راغی، دی ولید وی کم خوا روانې؟ وی زه مدینې منورې ته ایمان راوړم. هغه ورته وی قدم وانخلې ګورې رسول الله مبارک اعلان کړی چې ابو سفیان بن الحارث به د کعبې په غلاف کې موجنی. او صحابه و انصار ډېر جذباتیان دي، که یې وپېژندې نو څوک دې ور پرېږدیم نه ټوټه ټوټه به دي. وی دلته مې خیمه ووهله، بچي مې دلته پرېښودل په خیمه کې، په یو خو باندې سور شم کافي لرې لاړمه. او د ابوا سره نږدې رسول الله مبارک هلته خیمې او نزول کړي وو، یا د مانځه ټیم و یا شپه وه یا د روټۍ دپاره لښکر هلته دمه کړي وه. زه د مدینې منورې په خوا نه پټ تېر شوم ډاګونو کې او د مدینې منورې د خوا نه په دې لښکر کې راننوتم. اول مې سترګې په عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ لګېد. 8 کاله ما د نو کتلي د هجرت نه بعد وی پیژندم. یو دم غصه کې راغې او د مبارک هغه پیغام ور یاد شه چې ابو سفیان بن الحارث به د کعبې په غلاف کې موجنی. دا تورې د تیکې نه راویسته او چې کله یې د ګزار اراده لرله د رسول الله مبارک د خپل ولي ور یاده شو چې دا خو د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د تر زوی دی، بېدبي را نشي چې ګزار پې کومه. واپس یې توره تیکې کې پټه کړه. انصارو 15 نوجوانانو ته وایي مبارک چې یو نوم اخیستی و چې ابو سفیان بن الحارث دی، د کعبې په غلاف کې مړ کوي، پیژنئ یې؟ انصار ورته وایي مونږ یې نه پیژنو. د ګوتې په اشاره یې وی زه ورته وښودم دغه دی. یو دم هغې تورې راویستې چې په ما د حملې اراده لرله، د لښکر په ازدحام کې ننوتم او خپل تره عباس رضی الله تعالی عنه لمنې ته مې ځان ورسو.
ما ورته ویل ما ته پناه راکړه ما وژني. هغه چې د لاس نه ونیوم صحابه کرامو کې اوازه شو چې ابو سفیان چې مبارک ویلیو چې د کعبې په غلاف کې مړ کې لښکر ته راننوتی دی، هر یو تاویږي اوس د انصار چې مونږ یې وژنو. عباس صاحب چې د لاس نه ونیو خلک غلی شو. وی راځه چې رسول الله مبارک ته پیش کم چې معافي درته وکړي. چې ورې وسته مخامخ ورته کېنو، ورته وایي هو اخوک من الرضاعه، دا د رضاعي ورور دی، وابن عمک د تر زوی دی. ابو سفیان ابن الحارث دی، فاغفر له، بخنه ورته وکړه. مبارک داسې په جلال او په غضب کې راغی چا د غصې اثر په تندي کې ښکارش، دا مخې ته بل اړخ ته واړه. عباس رضی الله تعالی عنہ د مټ نه ونیو او چې په کم اړخ د دې مبارک مخ داسې ورته راته وکړه. مبارک نورم غصه شه مخې بل اړخ ته واړه، په دې درېم اړخ ورته راته وکړه. یا رسول الله هو اخوک من الرضاعه، دا د رضاعي ورور دی. بی بی حلیمه سعدیه رضی الله عنها سره چې مبارک رضاع موده وه نو دی هم ورسره و. دا ستا ملګری دی، د تره زوی دی، ابو سفیان بن الحارث، فاغفر له، بخنه ورته وکړه. هغه مبارک شاته تېنه مخ واړول، هغه ته شاته مخ واړو، وی شا اړخه چې ورته راته وکړم. مبارک حضرت عباس صاحب ته دومره وویل چې زه د مدینې منورې نه راووتم، ما یو اعلان کړی و. هغه اعلان دې یاده ووته؟ د عباس صاحب په وجود لړزه راله، زه یې خوشي کړم او ما ته یې وویل چې بس دومره زما وس کېده، زه درته سوال کوم لښکر نه مه وځه. صحابه کرام وپېژندئ چې دا د رسول الله مبارک د تره زوی دی، هغوی ادبناک دي، هغوی د مبارک د رشتې د خاطر اوس پتا گزار نه کوي. دی لښکر کې ځه، یوه موقع به مخې ته راشي، زه به د مبارک په شونډو تبسم وګورم، خندا به وګورم، دا غصه او جلال به نه وي او خوشحالي به وي، بیا به دې ور مخې ته کم چې بخنه ورته وکړه. په دې لښکر کې را روانو، خلکو به راته کتل خو ګزار را باندې چا نه کو. هغه را بیخته رالم کوم ځای کې چې ما خپله بیبي خیمه وهلې وه او پرې خیمې وه. او د مکې معظمې نه د بنو هاشم د کورنۍ زمونږ د خپلې رشتې او یا زنانه استقبال کې راغلي وي چې موږ مخې ته ځو او رسول الله مبارک باندې ایمان راوړو. مبارک دی خیمې ته ټولې دننه کړې، زما خیمې. وی زه رالم خپلې بیبي ته مې آواز وکړ، رسول الله مبارک دننه کړې، بیعت ورسره کوي. بیعت د رسول الله مبارک بیبیانو سره څنګه و؟ ما مس ید امرأة قط، زندګۍ کې لاس د بیعت چاته داسې نه دی ورکړ، بلکې د بیعت کلامن. اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ان لا يشركن بالله ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن اولادهن ولا ياتين ببهتان يفترين من بين ايديهن وارجلهن فبايعهن واستغفر لهن الله. نو بیعت د نارینه هم شوی دی، د زنانه هم شوی دی، خو زنانه سره بیعت داسې مصافحتن نه دی شوی، کلامن شوی. او بیعت د نارینه یو د ایمان بیعت دا په ابتدا کې شوی، یو د جهاد بیعت څو کرت شوی، غزوه حدیبیه کې شوی، یو د عام اعمال بیعتو. ابو داود شریف حدیث د صحابه کې مبارک اعلان کړي، را پاسې گئی بیعتو کوي. صحابه عرض کی یا رسول الله نحن بایعناک، مونږ خو بیعت کړی دی. مبارک آواز کوي پاسې بیعتو کوي. مبارک فرمایي بایعناک یا رسول الله، مونږ خو بیعت کړی دی. بیا ورته دریم کرته وای را پاسې بیعتو کوي. صحابه پوه شو چې دې کې څه مقصد دی، را پاسې دل بیعتونه شروع شول. نو پاغي کې اقامت د صلات باندې بیعت شوی، په ایتا د زکات باندې بیعت شوی دی، پنځ بین اسلام باندې بیعتونه شوی دي. نه یو هغه د اسلام بیعت دی چې کافر راضي مسلمانېږي، یو د جهاد بیعت دی دا د امارت سره کېږي،
من مات ولم يكن في عنقه بیع مات میت الجاهلیه. یو سړی مړ شو په غاړه کې د بیعت کړی نه وه، دا د جاهلیت په مرګ مړ دی. نو د امارت سره چې جهاد کې نو یو امیر به وي، د هغه تحت به جهاد کې. عقیدة التحاویه متن کې راغلی نحن نجاهد فی طاعة الامیر، زمونږ جهاد به د یو امیر د اطاعت د لاندې وي. که چېرته د امیر د اطاعت نه دې بغاوت وکړه او ویې دی چې زه جهاد کوم، ته باغي ستا خپله وژل روا دي، پاتې لا دا چې ته بل سره جهاد کوې. بیا ابو سفیان بن الحارث وایي زه د خیمې بهر کېناستم، بیبي ته مې وویل چې مبارک بیبیانو سره بیعت کوي او ته ټولو کې آخر رستو ورشه. او چې بیعت یې وکړه در سره، کلمه یې تلقین کړه، نو بیا ورته زما سپارش وکړه چې زما خاوند بهر ناست دی او زه درته سوال کوم، معافي ورته وکړه. او دا خپل واړه بچیان یې ورکړل چې دا زما ماشومان رسول الله مبارک ته مخې ته کېنوه او ورته سوال وکړه چې د دې وړو بچو خاطر وکړه او زما خاوند معاف کړه. دی وایي زه د بهر پردې سره غلی ناست وم او زما بیبي ورته زما سپارش وکړه، مبارک غلی پاتې شو. او بیا ورته دا خپل واړه بچیان پیش کړل چې د ماشومانو خاطر وکړه او زما خاوند معاف کړه. وی رسول الله مبارک هیڅ جواب ورنک، معافي دلته مونه شو، ډېر په غضب او جلال. مکه معظمه فتح شوه، نن شپې پکې تیرې شوې، قدم په قدم هر مجلس کې چې دی مبارک ناست یو زه لږ په مسکا او په خندا وګورم، زه ورته راشم مخامخ ودرېږم که اوس مې وغواړي بیعت را سره وکړي. مبارک چې ما ته وګوري په دې تندي کې غوسه ښکاره شي. د حنین په غزو روان شو، جرأت مې وکړه، دی چې په کم اوښ باندې سور شو د هغه اوښ واګې او پړي ما ونیول، په خدمت کې روان شو. سو قدمه مزل کومه، بیا شاته ګورم چې دی مبارک څنګه دی، خاندي که غصه دی، چې زه ورته وګورم مخ رانه تاو کړي. سو قدمه مخکې چې لاړ شم بیا ورته وګورم بیا رانه مخ تاو کړي. حنین ته ورسېدو. چې کله حنین ته ورسېدو نو دی مبارک چې غشي راولګېدل، صحابه زخمیان شول، شکست ګټ شو. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پاتې شو، بے روایه علی کرم الله وجهه پاتې شو، شیبه نومې یو کس رستو پاتې شو. ابو سفیان بن الحارث وی د اوښ واګې ما نیولي دي، زه پاتې شوم. 12,000 کسانو شکست وخوړه، یو خوا بل خوا لاړه. مبارک چغې وی الی عباد الله، الی عباد الله، زما په خوا راشئ، زما په خوا راشئ. وی دومره آوازونه یې وکړه چې مری کېناست. ابو سفیان وی بیعت لا نه دی را کړی، ما ته وی ستا مری تیزه د آواز دی اوچت دی، ته چغې ووهه چې الی عباد الله، دې خوا راشئ د الله بندګان. ابو سفیان وی امام چغې والی. همدې حال کې به مې چې د مبارک ته وکتل مخ به یې رانه تاو کړ. بس وی زړه مې ډېر زیات تنګ شو. ما وی چې اسم د مرګ ټیم دی، غشي وریږي. د فدایي حمله یعنی تر مرګه د جنگ دو علامت یا به د مرکب پونډۍ وهلې، دا به دلیل د دیو چې زه تر مرګه جنګېږم، یا به خپل توري ته تیکې قلم که، ما توره د تیکې نه راویسته او د تیکې سر مې قلم که، مبارک ته مې وښودل چې اوس بیعت کوې راسه که نه کوې، که ما غلامۍ کې قبلې وکړه مې نه قبلې، خو زه به نن ستاسو په دفاع کې تر مرګه پورې جنګېږم. چې دې حال ته او د الفاظ ما وویل، مبارکه غصه ختمه شو، په شونډو یې مسکا راغله. آواز یې وکړه یا عباس یا عمي، زما تره راشه. چې هغه څنګه راغی، ما ته یې وی دا کس چې ولاړ دی دا څوک دی؟ هغه پوه شو چې مبارک خوشحال دی. هو اخوک من الرضاع، رضاعي رور دی وابن عمک د تره زوی دی. ابو سفیان بن الحارث دی. فاغفر له یا رسول الله، بخنه ورته وکړئ. مبارک فرمایي قد غفرت له غفره الله، ما ورته بخشش کړی دی او چې ما ورته بخشش وکړ الله تعالی ورته ټول ګناهونه معاف کړل.
دا غزوه ختمه شوه، مدینې منورې ته راغی، 2 کاله محبوب سره تیر کړل. یو ورځ مسجد نبوي شریف کې ولاړ دی. بی عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي وی زه دننه کمره کې ومه، بهر انګړ ترالم حجرې ته، مبارک دا پرده اوچته کړه او ما ته وی شاته پټه ودرېږه، زما په دې ولي باندې زنه کېنه او زما د زلفانو دې غوږ سره داسې پټ ګوره. ابو سفیان بن الحارث درخوایم درته پیژنې؟ ما وی هغه ابو سفیان چې شعرونو کې تاسو پسې بدیانې ویلې وي. وی رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم راته فرمایل هغه ابو سفیان چې ما پسې به شعرونه جوړول، راشه نن ایمان راوړی دی، نن د ادب او د حیا انداز ته وګوره. وی زه شاته پټه ولاړم، مبارک دته کتل، ولا ينظر الا الى شراك نعله، او ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ بر نه کتل د حیا نه او د خپل پړو تارونو ته کتل. او بی عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي وی ما دومره مکث وکړه چې زه په ولاړه ستړي شوم، خو ابو سفیان بن الحارث د حیا نه او د ادب نه یو کرتم رسول الله مبارک ته داسې پورته ونه کتل او ځمکې ته یې کتل. زما معززو صحابه کرام د نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم مبارک دا په آدابو د شریعت خستا او دا بهترین ادبناک خلق، او ادب هغه کمال دی چې سبب د گناهونو د کفارې ګرځېږي. یحیی ابن اکثم رحمت الله علیه د امام احمد صاحب شاګرد د وفات شچا خوب کې ولیده، په معامله در سره سو شو، دی ورته وی رب کریم ته می پیشي وشو. رب کریم را تو فرمایله یحیی ابن اکثم رحمت الله علیه که بخله می یریګما بخشش می درته کړي، خو ترا ته وای چې څنګه می بخلې، پس شي می وبخلې. ما ورته ویل چې یا رب ما ته خو علم نشته دی چې پس شي دی وبخلم. وی یو لختی باندې ستا استاد امام احمد رحمت الله علیه او دس کولو، ته دا غنه په لختی بره ناس وی او دس مینس کې سوچ درغه چې زما دا او داسو به زما په استاد ور روانې دي، بیا نو پاسې دي د ادب نه او لندې کې ناشته. هغه وخت کې ما په خپل عزت او جلال سره قسم خوړلی چې یحیی ابن اکثم ما تراشي زبد سره حسابي نه کوم، ټوله ګناه ورته معاف کوم، چې څه شوي دي حسابي ور سره نه کوم، ځکه دا د خپل استاد امام احمد رحمت الله علیه کمال احترام او ادب وساتل. امت کې شهرتونه عزتونه په دعوو نه دي، دا په ادبونو دي. کم استاد ته چې الله تعالی عزت ورکړي دی، کم عالم ته الله تعالی عزت ورکړي دی، د خپل استادانو مؤدب وي، د په استادانو کبر نه کوي، د په استادانو فخر کوي او د استادانو ادبناک وي. الله تعالی دا خلق د ادب د لپاره برابر کړي چې چرته لاړ شي دا عزت کیږي. دا عزت په پیسو نه جوړي، دا عزت په وینا نه جوړیږي چې یو سړی به دعوی وکړي خلکو ته به وایي چې الله داسې نه، ټوله مقرري د الله تعالی د خوانه ده چې څنګه دی د پلار سره وکړل حق شان بچی در سره کوي. زما مقتدیانو کې یو کسو زوی نه تنګو دا زوی به یې تختې ده، مشر سړی و. یو ورځ مې ورته خفه نه شي دی بچی ته موږ ډېرې دعاګانې وکړې خو دا بیا هم تختې. رښتیا ووایي چې دی عمر کې تا پلار سره څه کړي؟ قانع شو، وی وطن کونړ کې اوسېدو د پلار نه تښتېدلی وم، کراچۍ ته تللی وم، مې هغه انتقام به رب کریم در نه اخلي په دغه زامنو باندې چې څه کوي هغه بری وي. خپل مرشد ګرامی ته چې څنګه ادب وکړه قصې ادب به مرید در سره کوي، استادانو سره چې څنګه ادب وکړه هغه شان به شاګردان در سره کوي، پلار سره او مور سره چې څه احترام وکړه هغه شان به بچی در سره کوي. دا ټول هغه معامله ده چې روانه ده.